د لوی څښتن تعالی جل جلاله په نامه. درنو زده کوونکو او د پوهې مینوالو، بیا هم د کیمیا درسونو دویم لوست ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې د کیمیا لومړی لوست ولوستلو، د لومړي لوست په ادامه نن دویم لوست لولو. او اوس راځم د دویم لوست موضوعات تاسو تشریح کوم چې کوم موضوعات به موږ په ننني لوست کې لولو. هیله لرم چې ویډیو تر پایه درسره وګورئ، او که د OPT چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ د نویو درسونو لپاره، او همدارنګه د نورو ساینسي مضامینو او کمپیوټر زده کړې مضمون لپاره، او همدارنګه د انګلیسي ژبې موضوعات لپاره. راځئ چې لوست پیل کړو. په دې لوست کې موږ لولو د مادې درې ګونی حالت، یا کوم هغه درې حالتونه چې په ماده کې دي: تودوخه، انبساط او انقباض، د مادې ډولونه، عنصر او سمبول. دا هغه درسونه دي چې موږ یې په دې لوست کې نن لولو. راځئ چې لوست پیل کړو. د مادې درې ګونی حالت دا لومړی موضوع ده چې موږ یې په دې لوست کې لولو. ماده درې مختلف حالت لري: جامد حالت، مایع حالت او ګاز حالت. موږ یوازې په دې درې حالتونو باندې اکتفا نشو کولی چې ووایو چې ماده بس همدغه درې حالتونه لري، خو زموږ د ښوونځیو د کیمیا د کتابو مطابق موږ یوازې درې حالتونه لولو، خو په عمومي ډول سره شپږ او اووه حالتونه لري چې په دغه کې پلازمایي حالتونه، نیوتروني حالتونه او داسې نور حالتونه هم پکې شامل دي. خو تاسې بس یوازې همدغه درې حالتونه زده کړئ، او د کانکور او ښوونځي لپاره همدغه حالتونه بسنه کوي. اول راځم د مادې جامد حالت ته، چې دا څه دی او څنګه موږ په دې باندې باید پوه شو. هغه مواد چې د جوړونکو ذراتو ترمنځ یې د جذب قوه زیاته او فاصله یې سره کمه وي او ټاکلی شکل او حجم ولري، جامد مواد بلل کیږي. مطلب دا دی چې هغه ذرات کوم چې دوی یې جوړ کړي دي، یعنی دا جامد مواد یې جوړ کړي دي، د دې ترمنځ د جذب قوه زیاته وي، یعنی یو بل ډېر په ټینګ ډول سره نیولې وي، او فاصله یې کمه وي، او د دې حجم او شکل چې کوم دی دا هم ثابت وي، نو دې ته جامد مواد ویل کېږي. لکه یو ژوندی مثال چې درکړم، د مثال په ډول د یخ یوه ټوټه او یا یخ، دا یو جامد مواد دی که نه؟ نو په دې شکل سره د دوی حجم چې کوم دی هغه هم ثابت دی. لکه تاسو یخ په بوتل کې یخ کړئ، نو همغه ډول سره د بوتل شکل اخلي، او همدارنګه شکل هم ثابتوي. د دوی د جذب قوه زیاته وي، یعنی په اسانۍ سره یې موږ نشو سره بیلولی. دا ډېر قوت او زور غواړي چې موږ باید سره بیل کړو. خو دا په عمومي حالت کې بیا تاسو ته تشریح کوم. راځو دویم حالت ته. دلته بیا هم مثالونه راکړي لکه یخ، لرګی، اوسپنه، مالګه او داسې نور. دا ټول د جامد حالت مثالونه دي. دویم د مادې مایع حالت. د مایع ذراتو ترمنځ د جذب قوه نظر تر جامداتو لږه او فاصله یې ډېره ده. د مایعاتو ذرې تل د خوځښت او حرکت په حال کې وي. مایعات ټاکلی حجم لري، خو شکل یې ټاکلی نه دی. مطلب دا چې د مایعاتو ترمنځ د جذب قوه چې کومه ده هغه د جامداتو په نسبت لږه ده او فاصله یې ډېره ده. او بله خبره، د مایعاتو ذرې تل د خوځښت او حرکت په حال کې وي، یعنی د جامداتو غوندې ثابتې نه وي یا درېدلې نه وي. او مایع یې ټاکلی حجم لري، مثلا 1 کیلو شیدې، 2 کیلو شیدې، خو شکل یې ټاکلی نه دی. لکه تاسې ګیلاس ته واچوئ، د ګیلاس شکل اخلي، بوتل ته یې واچوئ، د بوتل شکل اخلي. شکل یې ټاکلی نه دی، خو حجم یې ثابت دی. مثالونه یې دلته راکړي لکه شیدې، تیل، غوړي او داسې نور. او تاسو دلته تصویر کې هم لیدلی شئ، لکه دلته شیدې جګ ته اچول دي، د جګ حالت یې اخیستی، ګیلاس کې د ګیلاس او بوتل کې د بوتل، خو حجم یې ثابت دی. دریم حالت د مادې ګاز حالت دی. د مادې له دریو حالتونو څخه یو د ګاز حالت دی، چې دا حالت ډېر مهم هم دی، او په دې باندې مختلف قوانین موجود دي چې تاسو باید له همدغې اساسي درسونو څخه په دا باندې په ښه ډول سره ځان پوه کړئ. د ګازاتو ترمنځ د جذب قوه د مایعاتو په پرتله کمه ده، او فاصله یې د مایعاتو په پرتله د ذراتو ترمنځ ډېره ده. ګازات تل په چټکۍ سره د حرکت او خوځښت په حالت کې وي. د ګازاتو مثال لکه هوا، د اوبو بخار، د پخلي ګاز او داسې نور.
اوس راځو تشریح کوو. غازات چې کوم دي دا د مایعاتو او جامداتو په نسبت د دوی ترمنځ د جذب قوه بیخي کمه ده او فاصله یې د مایعاتو په پرتله د ذراتو ترمنځ ډیره ده، یعنې بیخي ډیره فاصله لري او حتی موږ ویلی شو د جذب قوه په دوی کې بیخي په کمۍ سره شتون لري. غازات دي تل په چټکۍ سره د حرکت او خوځښت په حال کې وي، مثال لکه هوا، د اوبو بخار، د پخلي ګاز او داسې نور. خو کانکوري پاینټ او ټکی دا دی چې غازات معین شکل او حجم نه لري، یعنې نه شکل معین دی او نه هم حجم معین دی. لکه تاسو دلته لیدلی شئ دا د کومې اوبه چې دي او یا هم هغه دلته لیکلي هیدروجینیوس میکسچر یا فوم، دا هم یو غاز دی چې د مایعاتو څخه تولید شوی دی او دا مصنوعي غاز دی. تاسو دلته کتلی شئ چې نه حجم ثابت دی او نه شکل ثابت دی او ګورئ تاسو دلته د دوی ذرات ترمنځ فاصله هم ډیره ده او خوځښت حالت هم بیخي ډیر دی. اوس راځم دا ټول درې حالتونه تاسو ته په ساده ډول سره تشریح کوم. اوس د عکس ته پاملرنه وکړئ. یو د غاز حالت، بل د مایع او بل د جامد. لومړی د جامد حالت تشریح کوم. لکه څرنګه چې تاسو دلته په دې تصویر کې ګورئ د جامداتو ترمنځ د جذب قوه چې کومه ده بیخي ډیره ده. تاسو ګورئ ډیر په قوت سره د یو بل سره نښتي دي او د دوی شکل هم ثابت دی. شکل ګورئ ډیر منظم او ثابت دی، لکه یو مربعي شکل جوړوي او فاصله هم په خپل منځ کې بیخي کمه ده. خو د مایع حالت څنګه دی؟ د مایع حالت که تاسو وګورئ حجم یې ثابت دی خو شکل یې چې کوم دی هغه ثابت نه دی. تاسو ګورئ لکه کوم شکل چې ما دوی سره رسم کړو دا یو غیر ثابت شکل دی، حجم یې ثابت دی خو شکل یې ثابت نه دی. او دریم د غاز حالت دی چې تاسو ګورئ د غاز حالت لکه څرنګه چې وویل دوی ترمنځ لکه تاسو دغه فاصله ګورئ، فاصله بیخي ډیره ده، یعنې دا په تصویر کې دلته کمه ښکاري خو دا فاصله د دوی ترمنځ ډیره ده. شکل یې هم غیر ثابت دی، لکه ګورئ دلته چې هر ډول شکل دوی ته رسم کړم دا یو غیر ثابت شکل دی او حجم یې هم غیر ثابت دی، یعنې زه حجم هم نشم اندازه کولی. نو دا وه د دې دریو حالتونو ساده تشریح. لرم چې په دې باندې پوهېدلي وای. راځو بلې موضوع ته، تودوخه. زموږ بله موضوع تودوخه ده. تودوخه څه ده؟ تاثیرات څه دي او څه کوي؟ تودوخه پر موادو اغیزه کوي او د مادې فزیکي حالت بدلوي. لکه څرنګه چې تیر لوست کې موږ د فزیکي حالت په اړه ولوستل، نو هیله لرم دلته پرې پوهېدلي وای او که فزیکي حالت باندې نه پوهېږئ نو لومړی ویډیو کې دا په مکمل ډول سره تشریح شوی. فزیکي حالت یعنې بدلوي او د تودوخې د زیاتېدو پر اثر د مادې د ذراتو ترمنځ د جذب قوه کمیږي، په نتیجه کې مالیکولونه له یو بل څخه لرې کېږي او په حرکت راځي. په پایله کې جامد پر مایع او مایع پر غاز حالت باندې بدلیږي. مثال په ډول دلته تاسو دا تصویر کې وګورئ، لکه زه اوس د یخ ټوټې ته تودوخه ورکړم، مثلا په غاز باندې ونیسم او یا یې لاندې اور بل کړم او یا د لمر لاندې کېږدم، نو دا اوبو ته بدلیږي، یعنې د خپل حالت چې کوم دی دا اوبو ته بدلوي. او که همدغه اوبه د فشار لاندې راشي، د تودوخې د فشار لاندې، نو تبخیر کوي او د غاز حالت ته بدلیږي، چې دې ته موږ ویلی شو د تودوخې اثر پر ماده باندې. بله موضوع انبساط او انقباض. دواړه موضوعګانې هغه موضوعګان دي چې ډېر زده کوونکي دوی په عنوانونو کې او دوی په تشریح کې مشکل لري. راځئ چې زده یې کړو دا څه دي. اول راځم انبساط تشریح کوم. انبساط د تودوخې دا کوم سره لیکل چې دي دا باید تاسو ښه په منظم ډول سره نوټ کړئ. دا په کانکور کې شامل دي او همدارنګه زموږ راتلونکي درسونه هم چې په تودوخه پورې اړه ولري دوی حتما پکې شته. د تودوخې په زیاتېدو سره د موادو حجم زیاتېږي او انبساط کوي، یعنې که چیرې موادو ته موږ تودوخه ورکړو نو د دوی حجم زیاتوي. ښه دوستان دې تعریف ته بیا هم توجه وکړئ. لکه څرنګه چې موږ وویله چې انبساط څه ته وایي. د تودوخې په زیاتېدو سره د موادو حجم زیاتېږي او انبساط کوي، یعنې مطلب دا چې که چیرې مواد غټېدل او حجم یې ډېر کېدلو یعنې زیاتېدلو، نو دا مواد انبساط کوي چې په هره طریقه باندې وي، لکه پوقانه په پم کولو او یا زموږ په پوکي کولو باندې انبساط کوي، حجم یې ډېرېږي او غټه کېږي. راځو بلې موضوع ته، انقباض ته.
انقباض دا معنا کله چې مطلب لومړی د تعریف تاسو لولم دا ځان سره نوٹ کوئ بیا به تشریح کوو. د تودوخې په کمیدو سره مواد انقباض کوي او حجم یې کمیږي. یعنې دا چې د موادو حجم کمیږي او دغه مواد او یا ماده کوچنی کیږي او په فضا کې لږ ځای نیسي. یعنې که چیرې موږ له مادې څخه او یا له کوم موادو څخه هر څه چې وي د دې څخه تودوخه کمه کړو نو دا خپل حالت یا حجم چې کوم دی هغه یې کمیږي چې دې حالت ته موږ انقباض ویلی شو چې یا هم کوچنی کیږي. درنو زده کوونکو بله موضوع د مادې ډولونه. ماده چې دا په دوه ډوله ده په عموم کې مخلوطونه دي او بل ډول چې دا خالص مواد دي. اوس مخلوطونه څه دي؟ مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو قسمه موادو د یو ځای کېدو څخه تشکیل شوي یا جوړ شوي وي او تشکیل کوونکي یا جوړونکي مواد یې خپل اولني خواص وساتي. لکه مالګه او بوره. که چیرې موږ مالګه او بوره سره یو ځای کړو نو یو مخلوط جوړ کړو. او یا شګه د اوسپنې په ذراتو کې یا وریجې او دال نخود یعنې دا مخلوطونه جوړوي. د کوم مثالونه چې ما تاسو ته دلته لیکلي دي دا ډېر عام فهمه یعنې ډېر عام مثالونه دي. هیله لرم چې پرې پوهېدلي وای مخلوطونو باندې او نور درسونه به انشاءالله راتلونکي کې لولو خو دا ابتدایي او اساسي درسونه دي نو کوښښ وکړئ چې له همدا اوس څخه ځان پرې پوه کړئ او یو څه په عام ډول یې زده کړئ. بل خالص مواد دي. خالص مواد هغه مواد دي چې د یو ډول ذراتو یعنې د کومې ذرې او یا د کومو ذراتو څخه چې جوړ شوي وي دا یو ډول وي او ثابت کیمیاوي ترکیب لرونکي وي. مثال لکه اوسپنه. اوسپنه د یو ډول موادو څخه جوړه ده، ترکیب ثابت دی. یا هم مس. مس کې کوم بل څه نه دي ګډ، لکه موږ وایو چې مس له سرو زرو مس له سپینو زرو څخه جوړ شوی دی. نه، مس خپل کیمیاوي مواد لري او ترکیب ثابت دی. او یا لکه اوبه. موږ نشو ویلی چې هر ځل ووایو چې اوبو ته موږ چې امونیا ورګډه کړو بیا اوبه جوړېږي، اوبو ته چې مالګه ور واچوو بیا اوبه جوړېږي. نه، اوبه خپل ثابت کیمیاوي ترکیب لري چې هایدروجن او اکسیجن دی. او یا د خوړو مالګه چې د سودیم کلوراید کیمیاوي فرمول لري چې دا به انشاءالله لولو، چې دا هم خپل ثابت کیمیاوي فرمول لري چې کیمیاوي فرمول چې کوم دی فرمول په اړه به هم غږیږو چې فرمول څرنګه جوړیږي چې ته وایي سودیم کلوراید دی NaCl چې دا د خوړو د مالګې یو ثابت کیمیاوي فرمول دی او ترکیب کې چې دی سودیم دی او کلورین. دا و خالص مواد. اوس کېدای شي موږ ته پوښتنه پیدا شي چې ښه عنصر څه ته وایي. ګورئ خالص مواد لومړی باید زده کړئ چې په څو ډوله دي. خالص مواد په دوه ډوله دي، یو عنصر دی او بل مرکب دی. ما لکه څرنګه چې لږ مخکې هم ویل چې اول راځو عنصر باید زده کړو. دا باید تاسو ځان سره ښه په منظم ډول سره نوٹ کړئ تر څو چې راتلونکي درسو لپاره تاسو ځان سره تکرار کړئ. په ښوونځي کې او د کانکور په آمادګۍ کې تاسو سره لږ څه مرسته وکړلی شي. عنصر. عنصرونه هغه مواد دي چې ذرې له یو ډول اتومونو څخه جوړې شوي وي. مطلب دا چې عنصرونه چې کوم دي دا هغه مواد دي چې ذرې او یا هغه تشکیل کوونکي ذرات یې له یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي وي. دا د عنصر تعریف دی. مثال اکسیجن. اکسیجن کې بل څه نه دي ګډ، همدغه یو خالص عنصر دی اکسیجن دی. موږ نشو ویلی چې په اکسیجن کې لکه کاربن هم ګډ دی، هایدروجن هم ګډ دی، نایتروجن هم نه. اکسیجن په مستقل ډول سره ځان ته یو عنصر دی. او یا نایتروجن، هایدروجن، لیتیم او داسې نور، دا ټول عنصرونه دي. عنصرونه په طبیعت کې په لاندې شکلونو باندې پیدا کیږي. یو اتومي شکل. یو اتومي شکل لکه سودیم، المونیم، پوتاشیم او داسې نور. دا د عنصرونو ډولونه دي چې موږ په طبیعت کې پیدا کولی شو. دوه اتومي لکه هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او داسې نور. دا دوه اتومي عنصرونه دي. درې څو اتومي لکه سلفر چې اته درې اتومه لري. یعنې دا هغه عنصرونه دي چې په طبیعت کې په مختلفو ډولونو باندې پیدا کیږي. یو اتومي، دوه اتومي، څو اتومي، کیدای شي اته اتومي وي، لس اتومي وي، 12 اتومي وي. دا د عنصرونو ډولونه په طبیعت کې دي. بله موضوع دا د عنصرونو لاتیني نوم یا لنډې نښې ته څه ویل کیږي، دا څه شی دي؟ سمبول دی. د عنصرونو لاتیني نوم لنډې نښې ته سمبول ویل کیږي.
اوس په عامیانه ډول غواړم تاسو ته تشریح کړم. په عامیانه ډول مطلب دا چې د عنصر د نوم لومړی توری د سمبول په حیث قبول شوی. د ځینې عناصر لپاره چې لومړی توری یو شان وي د عنصر د نوم بل توری ورسره نیول کیږي. اوس راځئ مثال کې تشریح کوم درته د بیلګې په ډول. مثال اکسیجن یو عنصر دی، د دې لپاره سمبول او ده. هایدروجن یو عنصر دی، د دې لپاره سمبول یا لاتیني نښه چې کومه ده هغه اچ دی. راډون دی، د دې لپاره چې په آر باندې موږ بل عنصر هم لرو لکه رابیډیم، نو موږ راډون سره ان هم نیسو. او یا کاربن دی سی. دا د سمبول تشریح وه چې تاسو ته مې وکړله چې سمبول څه ته وایي، د څه شي لپاره استعمالیږي. هیله لرم چې دا لوست مو زده کړی وي، یو څه مو ترې اخیستي وي. که درسونه لږ څه تیز و سرعت یې ویډیو بیا ځلې وګورئ، ځکه موږ کوښښ کوو چې کیمیا په لنډ ډول سره تاسو ته تشریح کړو او ستاسو سره د کنکور امادګۍ کې او د ښوونځي په درسونو کې او همدارنګه د پوهنتون محصلین یې تاسو سره لږ څه مرسته وکړي. له کتو او اورېدو څخه مو یوه نړۍ مننه.